علیکم وعلیکم السلام. دا جی تاسو ته چې سکرین باندې کم مخامخ کستا دا سید معصوم شاه معصوم صاحب د اباسین ټي وي اډمن صاحب دا او دا چینل له جوړ کړی دا نن دوله ذاتی تصورات تاسو سره شریکو چې دا خبره محسوس کړه ویلې محسوس کړه او څه دې پرې محسوس کړه او څه مقصد دې پرې دا چینل جوړ کړی. شاه صاحب تاسو ته دا گزارش کوو چې دې چینل لکه تاسو څه داسې کیفیت تاسو محسوس کو تاسو څه حالات جوړ چې دا چینل تاسو ضرورت محسوس کو چې دا دې جوړ شي. غلام شیر صاحب ډیره مننه. اصل کې داسې دا چې زه دا محسوسوم چې نوې نسل چې کوم دی دا اوس کتاب نه لري کېږي لګیا ده لکه کتابونه اپله ځمې یو چې ته مضمون پړولو چې یونیورسټي بوک ایجنسي ته یو سړي کتابونه ورکړي وو هغه وی چې پته نه څو کالو پس لاړم نو هغه کې لس خرڅو او هغه لس چې دی بیا ما ته واپس راکړو چې اوس کتاب نه خرڅ نو زما ذهن ته دا خبره رااله چې وخت سره چې چلېږي نو بیا به ترقي کوي. دا جی څومره وخت به کېږي دې چینل چې تاسو شروع کړی؟ دا جی تقریبا یو میاشت شو جی دا موږ 28 دسمبر باندې لانچ کړو 28 دسمبر 2022 باندې یعنی تیر شوی کال نه شروع ده. جی جی جی. او تاسو څه محسوس کړو سپرې لکه کم سبسکرایبر دی هغه تاسو ته څه پروګرس څنګه د تاسو څه اندازه کیږي چې ورځ پر دا چینل خلک ګوري دا پروګرام صحیح چلیږي؟ بالکل جی خلک ډیر خوښي ما ته خلک ډیمانډ کوي چونکه ما سره خدا سره د چې د جبه ولا څه فرق نشته چې را دا ملګری چې دا پښتو کې شاعري کوي دا و نه مخکې کوي دا هندکو کې شاعري کوي دا به مخکې کوي یا دا اردو کې زیم چې شاعر دی لیکوال دی اداکار دی فنکار دی ادب سره تعلق لري چاہے هر جبه ولوي نو هغه ته موږ پروجیکشن ورکو دی هغه زه حالات د دې پاره د هغه حالات زندگی زه محفوظه کول غواړم هغه نه پهله زه وړو کوم انټرویو واخلم مقصد مې جی دا وی پکې چې دی هغه سبا خو موږ نو دا کتابونه هم نه خلک ګوري نه نو کم ځای به وي او یو سړی ته لټول غواړي څرنګه وی لټوي خو بیا چې تا ته دومره ذهن کې وي چې دغسې یو چینل و اباسین ټي وي نه مې سره بس دې چینل ته راشي هغه ملګري والا به ټول ژوند حالات هلته کې موجود وي کلام نمونه به وي نو ته پرې بیا که څه لیکل غواړې یا څه هغه کول غواړې هلته کولی شي. ما خو تاسو باره کې داسې اورېدلي چې تاسو په درو ژبو کې شاعري کوئ پښتو اردو هندکو دې خبرې کې څومره حقیقت ده؟ بالکل جی زه ما والا د کلي ژبه چې ده هندکو ده او زما د مور ژبه پښتو ده نو ما د پښتو یو کتاب 2010 کې چاپ کړی دی معصوم ارزوګان سره زه اردو پښتو هندکو درې وړو ژبو کې شاعري کوم او اردو کې خو شاعري کوم خو نثر مې ډېر لیکلی او مختلف اخبارونو کې ما والا اوس هم مضمونونه شایع کېږي او مخکې هم ډېر شایع شوي. دا ډېره ښه خبره ده. اکثر مشران دا خبره کوي چې نثر لیکونکي ګوتو په شمار وي که نه دې شي ډېر ضرورت ده. بهرحال زه یو بل طرف ته رڅم د یو بل اړخ دا زه ډېر زیات محسوس کوم تاسو کوم پښتو داسې یو تنظیم شته او یا د نه علاوه پښتو هندکو څنګه تاسو تعصب خبره وکړه چې ژبې تعصب نه ده پکار ما دلته غرض پښتو یا اردو یا هندکو نه ده خو دې وضاحت زه کوم خو دا تاسو داسې پښتو کم یو تنظیم شته هغه سره چې تاسو تعلق لرو؟ بالکل جی زه دې ټیم کې که ځان ته دا یو فخر والا خبره وکړم یا ځان ته یو اعزاز وکړم یا د الله پاک فضل وګڼم نو دا ډېره غټه خبره ده. زه خو ډېر معمولي غوندې انسان یم زه دې ټیم کې د محبت ساده ادبي ټولنې ګلاباد چورلکي مشر سیکرټر یم د اباسین ادبي ټولنې کوهاټ مشر سیکرټر یم هند ګندهارا هندکو بورډ کوهاټ والا دا د هندکو والا تنظیم د مشر سیکرټر یم نو د دې نه دا ثابتېږي چې دا ملګري ما سره مینه کوي ګنې زه څه دومره غټ شی نه یم. حاجي دا خو ډېره مو په علم کې مې اضافه وشوه مطلب په کوهاټ کې د هندکو تنظیم هم شته؟ بالکل چې کوهاټ کې شته پهله موږ کوهاټ کې د هندکو تنظیم جوړ کړی هندکو رایټر اکویټي د هغه هم زه مشر سیکرټر وم بیا ګندهارا هندکو بورډ پېښور والا موږ سره رابطه وکړله چې یاره دا هندکو تنظیم تاسو موږ سره مرج کوي او دته د ګندهارا هندکو بورډ کوهاټ چپټر نه ما ورکوي نو موږ اوس د هغې سره تړلی کار کوو هندکو دپاره پرونه بله ځین زموږ میټینګ شوی و انشاءالله هغه کې موږ فیصله کړې ده چې کوهاټ کې به ډېر زر تر زره به کوهاټ صوبایي سطح یو د هندکو مشاعرې ته بیا به کېږي انشاءالله کوهاټ کې. ښه جي ښه دا ډېره ښه خبره ده او دا کوم هندکو مشاعره چې ته بیا شي او کله دا راجوړه شي نو آیا دې کې به صرف د هندکو سپیکینګ خلک انویټیشن هغو ته به کېږي یا به صرف رسي او که نورو ژبو خلک هم راتلی شي؟ نه جی نه آډینس چې دي که نه تماشبین چې هغه هرې ژبې والا راتلی شي هغه صرف مونږ مقصد دا ده چې لکه اوس ګوره صوبایي مشاعره ده نو خامخا هغه کې به کسان ډېر وي شاعران به ډېر وي نو ځکه یې مخصوص کړی یو ژبې دپاره ده شاعران چې وي هغه صرف هندکو والا وي آډینس چې څوک هم راتلل غواړي راتلی شي. شاه صاحب ذهن ته مې دا خبره رسي یقینا چې ملګري بور کېږي بور شوي به وي خبرې ډېرې وار دی اوس راځو تاسو کلام طرف ته نو زه خو یم که موږ ته یو پښتو والا یو ښه غونې کلام پیش کړي.
ما ولې چې ډېر زوړ کلام ده چې زه کم ځای ته لاړ شم هلته کې ذکر وشي وي خوښه دې ولې د زړه سره نه ده جی ډېر ښه وی خوښه دې ولې د زړه سره نه ده مینه خو څه بده خبره نه ده ډېر ښه. مخامخ راغله مخې واړولو ها 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 مخامخ راغله مخې واړولو بیا هم زه وایم هاي مرور نه هاي ده هاي هاي ډېر ښه مخامخ راغله مخې واړولو بیا هم زه وایم مروره نه ده او موږ د انا مسله ترې جوړه کړه ډېر ښه شعر ده موږ د انا مسله ترې جوړه کړله ګنې کیسه څه دومره ستره ستره نه نه ده ده او دنګ ورته غر د مینې نه ښکارېږي او دنګ ورته غر د مینې نه ښکارېږي چې لا پرېوتې د دې غره نه ده هاي 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 دنګ دا شعر ورته بیا. غر د مینې نه ښکارېږي چې لا پرېوتې د دې غره نه ده او معصومه زهرو نه ترخاوي مینه معصومه زهرو نه ترخاوي مینه ګوره سګوړه یا شکره نه ده ډېر ښه ګران اورېدونکو بلې مرکې پورې د اجازت غواړو د الله په امان